او د کوټې د ګرمولو نور سنشتا دروازه مې د کلا رامات کړې دروازه مې د کلا رامات کړې. سلامونه او درنښت د هڅاند میډیا یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو د شعر او ادب خوږو مینوالو او په ځانګړي ډول که ووایم د ترنم درنو مینوالو د یو ښه غږ په لټه کې دا ځل یوې بلې ولسوالۍ ته راغلي یو روداتو ته راغلي یو او دلته راسره ډېر خوږ ملګری ښه ترنم ویونکی حمدالله همدرد صاحب ناست دی. له ده نه به د پرویز بهسودوال صاحب ښکلی غزل د ده په خواږه غږ اورو. کورودان حسن صاحب لومړی خو تا د سلام او بیا څوک چې مونږ ګوري ټولو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کورودان چې تر دې ځایه ځان را په عذاب کړي راغلي استی نه یې مات کړم نه ما رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې اندېښنو مې زیتې ملا رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې. او هغه دنګه د یرغام داسې کږه کړه او هغه دنګه د یرغام داسې کږه کړه لکه لختوي هوا رامات کړې لکه لختوي هوا رامات کړې اندېښنو مې زیتې ملا رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې. او د کوټې د ګرمولو نور څه نشته او د کوټې د ګرمولو نور څه نشته دروازه مې د کلا رامات کړې دروازه مې د کلا رامات کړې اندېښنو مې زیتې ملا رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې. او یو سړی د جنکو پالونه ګوري او یو سړی د جنکو پالونه ګوري یو سړی په ځان دنیا رامات کړې یو سړی په ځان دنیا رامات کړې اندېښنو مې زیتې ملا رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې. او خپل تصویره مې پکې تت دی بهسودواله او خپل تصویره مې پکې تت دی بهسودواله آئینه مې د زړه چا رامات کړې آئینه مې د زړه چا رامات کړې اندېښنو مې زیتې ملا رامات کړې نه یې مات کړم نه ما رامات کړې. واه 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 ډېر ښه دی ترنم کولی.